سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ قدرمنو اورېدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. بیا هم وار رسېدلی د پټې جګړې کتاب. هیله ده لومړۍ برخه مو اورېدلې وي چې په لومړۍ برخه کې په اصلي لوبغاړو وغږېدو. اصلي لوبغاړي یعنې افغان کمونستان. په دې کې د جنرال دوستم پر سیاسي ژوند خبرې شوې وي. که چیرې تاسو دا ویډیو لیدلې او اورېدلې مو وي نو تاسو په دې پوهیږئ چې دوستم څو مخه سیاست دلته لوبولی دی. دوستم له ډاکټر نجیب الله سره څه وکړل او له دې وروسته چې کله له هېواده لاړو دلته روسان راغله د روسان په وخت کې کومې لوبې وکړې نو هغه ګاونډي هېوادو څخه یې مرسته وغوښته. پاکستان ته لاړ، ترکیې ته لاړو، له روسیې مرسته وکړه، له ایران یې مرسته وغوښته، نو له ګڼو هېوادونو څخه د مرسته وغوښتله. په وروستیو کې د ازبکستان ډیکټاټور ولسمشر اسلام کریموف ته ورغی، له هغه څخه یې د مرستې غوښتنه وکړه. خو بالاخره دا چې تر څو د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکوره شو. نو قدرمنو اورېدونکو زه مې خبرې ډېرې نه اوږدومه. د اصلي لوبغاړو دومه برخه یعنې دوام یې پاتې ده. نو هیله ده د کتاب تر پای پورې له ما سره ملتیا وکړئ. ډېر په زړه پورې او جالب کتاب ده. یعنې هر افغان یا لوستي ځوان لپاره دا ډېره اړینه چې دا ډول کتابونه ولولي تر څو د افغانستان له وضعیت څخه ځان خبر کړي. نو قدرمنو دوستانو له تاسو څخه مې هیله ده چې له ما سره ملتیا وکړئ، ما یوازې مه پرېږدئ، زما چینل سره لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او تر څنګ یې د بیل نښان د سره کېږدئ تر څو په راتلونکي کې زما نوي غږیز کتابونه تاسو ترلاسه کړئ. نو هیله د خپل نیوکې او وړاندیزونه راته په کومنټ کې ولیکئ. راځئ چې په ګډه سره د دې فصل پاتې برخې ته غوږ شو. له سترې لوبې د ثور تر ستر انقلابه افغانستان د تاریخ له پیله د بهرنیو لښکرو د هجوم او حملو ښکار شوی. د دغه هیواد موقعیت چې په منځني اسیا کې د روسیې، چین، ایران او د هند نیمې لویې وچې ترمنځ پروت دی. د دې لامل شوی چې تل د نړۍ د سیاست په محراق او مرکز کې قرار ولري او له همدې امله یې اوسیدونکو ته تل زیان رسیږي. فارسیان، یونانیان، عرب، مغول او بابریان د تاریخ په اوږدو کې تل د افغانستان له خاورې تیر شوي. سکندر مقدوني د هند د فتح کولو لپاره له افغانستان څخه تیر شو. اوسنی کندهار ښار د هغه په نوم نومول شوی و. په وروستیو 2 پیړیو کې دا هېواد تر ډیره د روسیې او برېټانیې ترمنځ د درز او چاو د حیثیت درلود چې دا دوی امپراتورۍ سره بیلولې. خو وروسته تر هغې چې پر هند باندې د هندي برېټانیا حکومت پای ته ورسېد، افغانستان د روسیې او امریکا ترمنځ د پردي درز حیثیت خپل کړ. روسان او برېټانویانو د افغانستان پر سر خپله سیالۍ د سترې لوبې په نوم یادوله. ماسکو، لندن او کلکټه چې تر 1911 میلادي پورې د برېټانوي هند پلازمینه وه، چې یو وخت نه یو وخت په افغانستان او اوسني ایران کې د برېټانیا او روسیې د دوه قدرتونو ټکر رامنځته کیږي او هر ځواک چې په دې تقابل کې بریالی شو نو د ټولې نړۍ د قدرت توازن به په خپله ګټه درنوي. برېټانیا فکر کوو چې تزار د عثماني امپراتورۍ مرکز قسطنطنیه یعنې اوسنی استانبول په نیولو همداسې تر افغانستانه پورې مخ ته تللو. په نیولو او همداسې تر افغانستانه پورې مخ ته تللو سره د روسیې مخه د مدیترانې او هند سمندر ګرمو اوبو ته پرانیسي. د روسیې لخوا د افغانستان د نیولو اندېښنه او بدګمانۍ له برېټانیا سره دومره زیاته وه چې 3 ځله یې پر افغانستان حمله وکړه چې مخکې تر دې چې د روسیې لاس ته ولویږي دوی یې خپل کړي. د افغان انګلیس لومړی جګړه د 1838 او 1842 میلادي کلونو ترمنځ د افغانانو او د برېټانیا د ختیځ هند کمپنۍ ترمنځ چې تر 1858 پورې پر هند حاکمه وه رامنځته شوه. په دې جګړه کې د برېټانیې هند ځواکونو حمایت کمزوری او رهبریت ضعیف و، ځکه همدا و چې دا جګړه پیل شوه. لندن او کلکټه له چین سره د تریاکو په لومړي جنګ کې ښکېل شول. د تریاکو لومړی جنګ د افغانستان تر جنګ ډېر زیات مهم او د ډیپلوماټانو، سیاسونو، نظامیانو او سوداګرو لپاره ډېر په زړه پورې او پام اړونکې وه. لکه امریکا چې په 2002 میلادي کال کې د عراق پر ځای پر افغانستان حمله وکړه. برېټانیا هم په 19مه پیړۍ کې خپله زیاته پاملرنه د افغانستان له جنګ څخه د چین خواته واړوله او د تریاکو د تجارت لپاره د چین د دروازو
دروازو د پرانیستلو هڅه کوله. په همدې توګه کله چې برېټانیا د خپلو نظامي ځواکونو زیاته برخه د چین په لوري مارش کړه، په پایله کې په افغانستان کې له فاجعې سره مخ شول. افغان پاڅون کوونکو د ژمي په منځ او وسیله کې په کابل کې پر میش برېټانوي ځواکونو حمله وکړه او پېښور ته د تللو په اوږدو کې ټول ووژل او له منځه یې وړل. دا کیسه زما ملګري ویلیام ډاریمپل په خپل کتاب د افغانستان لپاره جګړه د یو پاچا راستنېدل کې په ډېره ماهرانه انداز روایت کړې ده. د افغان انګلیس دویمه جګړه هغه وخت پیل شوه چې یو روسي پلاوی په 1988 میلادي کال کې کابل ته راغی. دا په داسې حال کې و چې د روسیې او عثماني امپراتورۍ اړیکې ډېرې بحراني او کړکېچنې وې. له بلې خوا لندن انګېرله چې روسیه غواړي قسطنطنیه او کابل دواړه لاس ته راوړي، نو ځکه یې پر کابل یرغل وکړ او تر یو څه وخت اشغال وروسته بیرته ترې ویستل شول. د دغه جګړې یوه مهمه پایله دا وه چې د 1890 میلادي کلونو په اوږدو کې د افغانستان او برېټانوي هند ترمنځ سرحدي کرښې په نښه شوې. د برېټانیایي هند د بهرنیو چارو وزیر مارټمر ډیورنټ په 1893 د دې دوه هیوادونو ترمنځ سرحدي کرښه په نښه کړه. دا کرښه چې اوس ډیورنډ کرښه بولي د پښتنو قوم له منځه تیریږي او افغانستان له سمندر څخه بیلوي. یوازې د واخان دهلیز د یوې نرۍ ګوتې په اندازه له افغانستان سره پاتې کیږي چې روسیه له هند څخه بیلوي او افغانستان له چین سره نښلوي. د ګندمک معاهدې د شرایطو پر اساس د هند برېټانوي حکومت د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ او سیاست صلاحیت لاس ته راوړی او په پایله کې افغانستان له مسکو سره هیڅ ډیپلوماټیک روابط نه پالي. له دې تړون سره لندن د یو څه وخت لپاره خپل رقیب یعنې روسیه د دې سترې لوبې له صحنې ویستلی شوی. افغانستان په لومړۍ نړیواله جګړه کې بېطرفي اختیار کړه، که څه هم له محور سره د یو ځای کېدو تمایل درلودل. په 1919 میلادي کال کې افغانستان داسې وپتلېده چې برېټانیا د لومړۍ نړیوالې جګړې او په هند کې د ملي احساساتو د جوش له امله کمزوری شوی. نو همغه و چې پر خیبر دره حمله وکړه او د افغان انګلیس د درېیمې جګړې لمبې بلې کړې. دا جګړه لنډه وه او برېټانیا له خپلو هوایي ځواکونو څخه په ګټې اخیستنو ځواب ورکړ. دواړه هیوادونه یو توافق ته ورسېدل او د همدې کال په جون میاشت کې اوربند لاسلیک کړ. تر اوربند وروسته مذاکرات پیل شول او د راولپنډۍ د معاهدې پر اساس جنگ پای ته ورسېد. افغانستان د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه له برېټانیا څخه رسما خپلواکي ترلاسه کړه. افغانانو په کابل کې د دې خپلواکۍ د لمانځلو لپاره یو تاریخي بنا جوړه کړه چې په هغې کې د برېټانیا زمري ته زنځیرونه وراچول شوي دي. که څه هم افغانان په دې جنګ کې د وزیرستان د بیا لاسته راوړلو غوښتونکي وو، خو برېټانیا ورسره ونه منله. د ډیورنډ کرښه یو ځل بیا د دې دوه هیوادونو ترمنځ د سرحد په حیث فرض شوه، خو افغانستان بشپړه خپلواکي ترلاسه کړه او د بهرني سیاست قدرت او صلاحیت بیرته خپل کړ. له همدې سره د نړۍ په کچه لومړنی هیواد افغانستان شو چې په مسکو کې تازه واک ته رسېدلی کمونیستي حکومت په رسمیت وپېژانده. د روسیې نوی رهبر ولادیمیر لینین په 1919 میلادي کال کې د ډیپلوماټیکو اړیکو د رامنځته کولو لپاره خپل پلاوی کابل ته واستاوه. شوروي د افغانستان د هوایي ځواک د تجهیز مرستې پیل کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1921 میلادي کال کې د دوستۍ تړون لاسلیک شو. په دې توګه د افغانستان په داخلي چارو کې د شوروي مداخله پیل شو. د افغان انګلیس درېیمې جګړې معاصر افغانستان ته له هر اړخه نوی شکل ورکړ. ډیورنډ کرښه د دې هیواد په ختیځ او جنوب کې د تر ټولو اوږدې پولې په توګه تحکیم شوه او ورپسې له روسیې او ایران سره هم د سرحدي پولو ایستل پیل شول. د جنگ افغانانو د غرب او امپریالیزم په مقابل کې د مقاومت او درېدلو ملي روایت وزېږاوه او افغانستان د درېیمې نړۍ هیوادونو ته له غرب او اروپا سره د مبارزې په یو بیلګې او نمونې بدل شو. ویلی شو چې د افغانستان معاصر سیاسي تاریخ د 1933 میلادي کال د نومبر په 8مه د یو 19 کلن افراطي هزاره زده کوونکي لخوا د نادرشاه تر وژلو وروسته پیل شو. د نادرشاه ځایناستی محمد ظاهر شاه چې د خپل پلار د وژل کېدو په وخت کې 19 کلن و، د راتلونکو 40 کلونو لپاره د افغانستان پاتې شو.
محمد ظاهر شاه په فرانسه او افغانستان کې زده کړې کړې وې او د خپل تاج او تخت په 4 لسیزو کې د قدرت زیاته برخه 2 ترونو ته چې دواړه نوموتي وزیرانو سپارلې وه. هاشم خان تر 1940 پورې لومړی وزیر و چې وروسته محمود خان تر 1953 پورې ځای ونیو. وروسته د ظاهر شاه د تره زوی محمد داود خان تر 1963 میلادي پورې د افغانستان صدر اعظم پاتې شو. له امریکا متحده ایالات سره د افغانستان ډیپلوماټیکې اړیکې په 1922 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوې چې افغان سفیر واشنگټن ته راغی چې خپل سپارښتلیک د امریکا ولسمشر وان هارډینګ ته ور وړاندې کړي. خو له دې سره سره د امریکا دایمي استازی تر 1942 میلادي پورې په کابل کې نه و. کله چې په همدې کال جاپانیانو د امریکا پر پرل هاربر بندر برید وکړ، امریکا دویمې نړیوالې جګړې ته رسما وردننه شو او خپل د انزوا پالنې یا ګوښهګیرۍ سیاست یې پرېښود. له همدې نیټې 20 کاله پخوا کورنیلوس وان انګریټ لومړنی امریکایي ډیپلوماټ چې کابل ته راغلی و، نوموړی چې وروسته په افغانستان کې د امریکا لومړی سفیر هم شو. د دې هیواد په اړه یې په 225 مخه کتاب ولیکو او د افغانستان لپاره زیاتې مرستې راجلب کړې. د دویمې نړیوالې جګړې په پیل کې افغانستان یو ځل بیا له جرمني سره د یو ځای کېدو تمایل پیدا کړ. خو کله چې په 1941 میلادي کال کې آلمان پر شوروي حمله وکړه، نو برېټانیا ایران اشغال کړ او افغانستان په محاصره کې واقع کړ. له دې سره له جرمني سره د افغانستان د یو ځای کېدو تمایل خنثی شو. کله چې شوروي او برېټانیا له افغانستان څخه غوښتنه وکړه چې ټول آلماني ډیپلوماټان او استازي له افغانستان څخه اخراج کړي، نو لومړی وزیر هاشم خان په ډېرې بېمیلۍ او زړه نازړه‌توب دې کار ته غاړه کېښوده. د سړې جګړې په لومړیو 3 لسیزو کې افغانستان د 2 زبر ځواکونو ترمنځ د پردې او حایل حیثیت درلود چې ظاهر شاه وزیرانو د شرایطو مطابق او د دواړو قدرتونو ترمنځ د نوسان او توازن د ساتلو له لارې هڅه کوله چې د دواړو لورو نظامي او اقتصادي مرستې راجلب کړي. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د سترو زراعتي پروژو لکه د 1946 میلادي کال او د 1953 میلادي کلونو ترمنځ د هلمند سیند د 3 پروژې په پلي کولو کې مالي مرستې کولې. خو امریکا متحده ایالاتو هیڅ وخت له افغانستان سره نظامي او جنگي مهمات په برخه کې مرستې نه کولې، ځکه په همدې سیمه کې پاکستان د امریکا د متحد په توګه د ظهور په حال کې و. کله چې افغانستان د امریکا له ولسمشر هاري ټرومن څخه د نظامي مرستو غوښتنه کړې وه، نو د بهرنیو چارو وزیر جورج مارشل یې غوښتنه په دې پوښتنه رد کړې وه چې دښمن څوک دی. کله چې په 1940 میلادي کال کې برېټانیایي هند په 2 برخو ویشل شو، نو ډیورن کرښه پاکستان ته په میراث پاتې شوه. افغان حکومتونه هیڅ کله هم ډیورن کرښه نه ده منلې او تل ادعا کړې چې دا کرښه د یو امپریالیستي قدرت له لورې د زور او جبر له لارې پر افغانستان تپل شوې ده. افغانستان پر برېټانیا فشار راوړ چې د سرحد بلې غاړې ته پر میشتو پښتنو او بلوڅو چې اوس د پاکستان تر حاکمیت لاندې و غور وکړي، یا باید دوی بیرته د افغانستان له خاورې سره ضمیمه او یو ځای شي، یا باید پرېښودل شي چې خپله خپلواکي ترلاسه کړي او د پښتونستان په نوم بیل دولت رامنځته کړي. په دې کار سره د پاکستان نیمه خاوره له منځه تلله او افغانستان د بلوچستان یا پښتونستان په لاسته راوړلو سره سمندر ته لاره پیدا کوله. خو تر محلي ټاکنو او قبیلوي غونډو وروسته برېټانیا اعلان وکړ چې د دې سیمو میشت خلک په خپله خوښه له پاکستان سره د پاتې کېدو غوښتنه لري. افغانستان د برېټانیا پریکړه رد کړه او په 1940 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو یوازینی غړی و چې د پاکستان د منلو پر خلاف رایه وکاروله. افغانستان په 1946 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو غړی شو. داسې د پاکستان او افغانستان کړکېچ چې تر ننه دوام لري پیل شو او د پښتونستان پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوي. هیڅ افغان حکومت تر اوسه ډیورن کرښه په رسمي توګه نه ده منلې او ټول افغان حکومتونو په مسلسله توګه د سرحد هغې خوا پښتنو او بلوڅو الحاق پلو
او یا خپلواکي غوښتونکي مبارزینو ملاتړ کړی دی. واشنګټن د افغانستان پر ځای له پاکستان سره اړیکې جوړې کړي او پاکستان د امریکا د حمایت پر مټ له هند او افغانستان دواړو سره مبارزه پیل کړه. پاکستان د سړې جګړې په اوږدو کې په ډېره لیوالتیا د امریکا او برېټانیا طرف ونیو چې نظامي او ډیپلوماټیک ملاتړ ترلاسه کړي. پاکستان په 1954 کې د جنوب ختیځ اسیا د تړون له سازمان سی2 سره چې اصلي موخه یې په اسیا کې د کمونیزم د پرمختګ مخه نیول و یو ځای شو. همدارنګه په 1955 میلادي کال د مرکزي تړون له سازمان سی2 سره چې په حقیقت کې د ناټو او سیا2 د ادغام حیثیت درلود او موخه یې هم د شوروي اتحاد او د هغه د متحد کمونیستي چین مهارول و یو ځای شو. داسې امریکا په 1950 کلونو کې د پاکستان د وسلو او جنگي مهمات اصلي تمویلونکی هیواد شو او د ایزنهاور د ادارې لخوا آزاد دنیا ته ګرم هرکلی وشو. برعکس په 1945 کال کې امریکا له کابل سره خپل نظامی او د وسلو مرستې په دې مشروط کړي چې افغانستان به لومړی له پاکستان سره د پښتونستان مسله حل کوي. په دې وخت کې شوروي له افغانستان سره د نږدېوالي لیوالتیا وښوده. که امریکا د پاکستان په طرف میلان وکړي نو په مقابل کې به شوروي د افغانستان طرف رانیسي. روسیه او افغانستان په 1950 میلادي کال کې یو تجارتي تړون لاسلیک کړ چې پر بنسټ د افغانستان پنبه وړۍ د روسیې له تیلو سره مبادله کېدې. دغه تجارت ډېر ژر وده وکړه. مسکو په کابل کې یو تجارتي دفتر پرانیست او په جوزجان او نورو شمالي ولایتونو کې د غاز او تیل د زیرمو په لټولو پیل وکړ. کله چې پاکستان له سیا2 او سین2 د امریکا په ډیر نږدې متحد بدل شو، افغانستان په غبرګون کې روسیې ته مخ واړو او د ظاهر شاه د ترور محمد داود خان چې په 1953 کال کې د افغانستان لومړی وزیر شو، د مسکو له لاسپوڅي چکسلواکیا سره په 1955 میلادي کال کې د 3 میلیونو ډالرو په اندازه د وسلو او جنگي توکو معامله وکړه او وروسته په 1956 کې له روسیې څخه د 22.5 میلیونو ډالرو معامله کې T-40 ټانګونه او MiG-10 جیټ الوتکې واخیستې. روسیې په ډیر صداقت او اخلاص د افغانستان د هوایي ځواکونو روزنه پیل کړه. تر 1983 میلادي پورې د افغانستان د افسرانو او نظامیانو له هرو 4 تنو څخه 3 تنو په شوروي کې زده کړې کړې وې. نیکټا کروسچیو د کمونیستي ګوند رهبر په توګه په خپل لومړني بهرني سفر کې کابل ته راغی او د پښتونستان په اړه د افغانستان ادعا تصدیق کړه. تر 1990 میلادي پورې شوروي اتحاد له افغانستان سره مجموعاً $1 بلیون نظامی او 1.25 بلیون ډالر اقتصادي مرستې وکړي. په مقابل کې د امریکا مرستې یوازې $0.5 بلیون وې چې په هغو کې یوازې $15 میلیون نظامي مرستې وې. شوروي د افغانستان لپاره د سالنګ 1.7 میله اوږد او 11,500 فوټه لوړ تونل ورغاوه چې په 4 موسمونو کې د ګټې اخیستنې وړ و او د افغانستان شمالي برخې او روسیې له کابل سره نښلول. روسیې همدارنګه د کابل په شمالي برخو کې د بګرام هوایي ډګر جوړ کړ. امریکا په مقابل کې اوږده سړکونه چې پاکستان، افغانستان او ایران سره نښلول ورغول او د دې ترڅنګ د کندهار هوایي ډګر هم جوړ کړ. د داود حکومت د امریکا او روسیې له رقابت څخه په ګټه اخیستنې هڅه کوله چې د دواړو لوریو مرسته را جلب کړي، خو له روسیې سره د جغرافیایي نږدېوالي له امله تړاو او تمایل زیات شو. په دې توګه په 1950 میلادي کال کې ظاهر شاه مسکو د سفر وکړ چې د روسیې له مرستو مننه وکړي. په 1959 میلادي کال کې د امریکا ولسمشر ایزنهاور لومړنی امریکایي ولسمشر و چې کابل ته راغی او له هغه ځایه بیا پاکستان او هند ته ولاړ. دا سفر د لومړني هوایي ځواک لومړنی سفر و. دا سفر هغه وخت له سیاسي اوضاع اغېزمن شو چې په 1960 میلادي کال کې د امریکا یوه U-2 د جاسوسۍ الوتکه په پېښور کې له یوې مخفي امریکایي قرارګاه څخه پورته او د روسیې په خاوره کې وویشتل شوه. دې پیښې دا راز افشا کړ چې پاکستان امریکا د جاسوسۍ او استخباراتو په یو سیمه ییز بیز او قرارګاه چې د CIA په شمول د امریکا مهم استخباراتي ادارې پکې ځای پر ځای شوي بدل شوی او له همدې ځایه د شوروي پر ضد فعالیتونه کوي.
په 1950 میلادي کلونو کې هم په چین کې د کمونیزم ضد تبتي خوځښت د ملاتړ لپاره د CIA فعالیتونه د پاکستان په ختیځ کې له یو پاکستاني نظامي مرکز څخه ترسره کېدل. د بېطرفۍ د سیاست په ساتلو سره داود حکومت د سړې جګړې په اوږدو کې له دواړو سترو قدرتونو څخه د دولت 80 سلنه انکشافي بودیجه تامین کړی شوی. د داود د پانګونې اساسي برخې ښوونه، روزنه او د ښځو حقوق وي. ښوونځي پرانیست او د ثور تر کودتا پورې له 15 میلیونه عمومي نفوس څخه 1 میلیون زده کوونکي درلودل چې زیاته برخه نجونې هم وې. د 1959 میلادي په اګست کې د افغانستان د بهرني سیاست د خپلواکۍ بیرته اخیستلو 40مې کلیزې په مناسبت داود خان د شاهي کورنۍ او د نورو لوړ رتبه چارواکو ټولو نجونو او ښځو ته په عام محضر کې د بې پوړنې او بې حجابه راڅرګندېدو امر وکړ چې دې کار د افغانستان غوندې په یو محافظه کاره ټولنه کې توند غبرګونونه راوپارول او زیاتره دیني عالمان غوسه کړل. د دې ترڅنګ ښځو او نجونو په کابل پوهنتون کې د محصلانو او استادانو په حیث فعالیتونه درلودل او په ځینو نورو برخو کې لکه د آریانا افغان هوایي شرکت کې د راهنمایي کوونکو او لارښوونکو دندې هم ترسره کولې. په 1961 میلادي کال کې داود خان له پاکستان سره د پښتونستان پر سر لانجه راپورته کړه او د خپلو نظامي او محلي ځواکونو یوه ټولګه د پاکستان سرحد هغې خواته ورمارش کړه. پاکستاني نظامي ډیکټاټور جنرال ایوب خان په غبرګون کې په کابل کې ټولې قونسلګرۍ وتړلې. سرحدونه یې د 2 طرفه مهاجرینو پر مخ بند کړل. له افغانستان سره تجارت ودرو او په کونړ ولایت کې د امریکا لخوا د ورکړل شویو F-80 سایبري جیټ الوتکو په واسطه پر افغانستان پوستو بمبار وکړ. د سرحدونو بندېدل تر پاکستان زیات افغانستان ته ګران او ستونزمن تمام شول، ځکه افغانستان د وچې معاصره کړی هیواد په توګه د تجارت له اړخه زیات د کراچۍ محتاج دی. دې کړکېچ 18 میاشتې دوام وکړ. داود په دې سره یو څه بدنام هم شو، نو په 1963 میلادي کال کې استعفا وکړه. کله چې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډي د یوې میلمستیا لپاره ایوب خان د ویرجینیا په الیسنډر ښار کې د جورج واشنګټن کور ته دعوت کړ، نو غوښتنه یې ترې وکړه چې له افغانستان سره سرحدونه بیرته پرانیسي. خان هم ومنل چې دا کار به کوي. وروسته د ایران پادشاه د امریکا په ملاتړ په تهران کې 3 اړخیزه ناسته جوړه کړه. په دې ناسته کې ایوب خان بیا هم د سرحدونو د بیا پرانیستلو ژمنه وکړه. ظاهر شاه د پاکستان ضد تبلیغات خپرول بس کړل او د 1963 میلادي کال په سپټمبر میاشت د لومړني افغان پادشاه په حیث واشنګټن ته ولاړ او له کینیډي سره وکتل. په 1960 میلادي کلون کې ظاهر شاه د سیاسي ګوندونو فعالیتونو ته اجازه ورکړه. که څه هم د دې ګوندونو شتون په یوه بڼه قانوني نه و، خو دوی بیا هم د فعالیت ازادي ورکړه. په 1965 میلادي کال کې د نور محمد ترکی لخوا د افغانستان سوسیال ډیموکراتیک ګوند رامنځته شو او د شوروي اتحاد له ارمانونو سره د موازیتوب په سبب د هغو حمایت ترلاسه کړ. په راتلونکي 2 کلونو کې دا ګوند په 2 برخو وویشل شو چې تر پای بیا جوړ جاړی ونه کړ. خلق ګوند چې د ترکیه او پرچم ګوند چې د ببرک کارمل لخوا اداره کېده، یو بل چین پلاو ماویستي ګوند هم پکې و. په همدې حال کې اسلامي سیاسي ګوندونه هم چې د راتلونکو جهادي رهبرانو احمد شاه مسعود او ګلبدین حکمتیار لخوا رهبري کېدل را ظاهره شول. کمونیستي ګوندونو د نظامي کسانو او محصلینو په ځانګړې توګه د کابل پوهنتون د محصلینو په منځ کې د نوو غړو په راجلبولو ډېر ټینګار کوو. محمد داود خان ډیر محتاطانه د بیرته راستنېدو تدبیر ونیو. نوموړی د پښتونستان د نیشنلستانو محصلینو اصلاح پلو د سوسیال ډیموکراتیک ګوند د پرچم څانګې او د نورو د ملاتړ په لاسته راوړلو سره په 1983 میلادي کال د جولای په 10 په داسې حال کې چې ظاهر شاه په اروپا کې کودتا وکړه، شاهي نظام ته د پای ټکی کېښود او د افغانستان لومړنی جمهوري نظام اعلان کړ. پرچمیانو له داود سره یو ځای شول او مهمو غړو پارلمان ته لاره ومونده، خو خلقیان له حکومت نه لرې پاتې شول او خپلو ګوندي رقیبانو یعنې پرچمیانو ته به د سیاسي پیغور په توګه درباري کمونستان ویل. ظاهر شاه په روم کې د تعبید او جلا وطنۍ ژوند تیراو.
د هغه مصارف لومړی د مصر د پادشاه انور السعادت د ایران د شاه د سعودي عربستان د پادشاه لخوا منقبل او پرې کېدل، خو د السعادت تر وژل کېدو وروسته د لګښتونه شهزاده فهد پر غاړه واخیستل. شوروي د کودتا هرکلی وکړ، ځکه اکثره هغه نظامیان چې په دې کودتا کې سهیم وو زده کړې په روسیه کې کړې وې. د بله پلوه د افغانستان سوسیال ډیموکراتیک ګوند په دې کودتا کې فعاله ونډه لرله. داود خان په 1904 میلادي کال مسکو ته ولاړ چې هلته $500,000 مرستې او نور قرضونه هم ورکړل شول. هغه په شمالي افغانستان کې او د روسیې سرحدونو ته نږدې د غربي هیوادونو د اقتصادي فعالیتونو د مخنیوي ژمنه هم وکړه او ترڅنګ د پښتونستان مسله یو ځل بیا را ژوندۍ کړه. نوموړي پښتنو او بلوڅو پاڅون کوونکو ته د افغانستان دننه خوندي پټنځایونه برابر کړ چې په بدل کې پاکستان د افغانستان له اسلامي ګوندونو ملاتړ پیل کړ او په کابل کې د هغوی په واسطه تروریستي حملې او فعالیتونه کول. خو داود دا هم نه غوښتل چې د شوروي په ګوډاګي او نانځکه بدل شي، نو ځکه ایران ته د مرستو مخ ور واړوه. د ایران پادشاه چې په 1903 میلادي کال کې د عربو اسرائیلو تر جګړې وروسته د تیلو او نفتو د شتمنۍ په څپو کې ډوب و، له داود سره د 10 کلونو په اوږدو کې د $2 بلیون مرسته ژمنه یې وکړه. هغه همدارنګه د خپل د تاج او تخت تر سوري لاندې د افغانستان او ایران د اتحاد وړاندیز هم وکړ. ایران له بل لوري د پاکستان له حکومت سره هم سیاسي یاري پالله. په 1906 میلادي کال کې داود او د پاکستان ولسمشر ذوالفقار علي بوټو د یو سفر په ترڅ کې سره ولیدل. په 1908 میلادي کال کې د ایران شاه داود ته د $3 میلیون مرستو وړاندیز وکړ، خو په دې شرط چې داود به د ډیورند کرښه د تل لپاره په رسمیت پیژني او په بدل کې به پاکستان هم د افغانستان حکومت ضد کسان نه حمایه کوي. داود پر وړاندیز د غور کولو فرصت وغوښت. ټاکل شوی چې د ایران شاه د 1928 په جون کې کابل ته لاړ شي او داود هم په سپټمبر میاشت کې واشنگټن ته د امریکا د ولسمشر جیمی کارټر لیدلو ته ورشي. د مسکو له لیدلوري افغانستان په سړه جګړه کې د روسیې له لاسه او له مخالف لوري سره د یوځای کېدو په حال کې و. داود د روسیې د زیات نفوذ له ویرې د پرچم او خلق ګوندونو په 1906 کې لغوه اعلان کړی و او ټول پرچمیان له کابینې څخه ایستلی و. داود د دویم ځل لپاره په 1920 میلادي په اپریل کې مسکو ته ولاړ، خو لیدنه یې ډیره ګرمه او ښه نه وه. داود د روسیې لخوا د خلق او پرچم ګوندونو د یوځای کولو له هڅو څخه نارضایتي وښوده او لیون بریژنوف چې د خروشچوف ځایناستی و له داود څخه یې وغوښتل چې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه غربي متخصصین چې مختلفې پروژې پر مخ بیولې وباسي. داود یې غوښتنه رد کړه او له جلسې راووت. مسکو په دې ان شو چې ایران او CIA هڅه کوي چې داود له شوروي څخه لرې او د هغه پر ضد وکاروي. د شوروي توطیه او دسیسې ډېرې ساده او ژر د پوهېدو وړ دي. ریچارډ ایلم په ایران کې د امریکا سفیر چې په خوا د CIA مشر هم و، د ایران له شاه سره په یو CVC ښوونځي کې و او هغه یې د دې لپاره چې په 1953 میلادي په کودتا کې مرسته ورسره کړې وه او قدرت ته یې رسولی و تر بل هر چا ښه پیژانده. د 1920 میلادي په جولای کې مسکو د ایران د توده یا خلکو کمونیستي ګوند او هند کمونیستي ګوند په مرسته د خلق او پرچم ګوندونو د یوځای او متحد کولو یوه لنډه طرحه وښکله او صحنه یې په افغانستان کې د کمونستانو کودتا ته چمتو کړه.